ایمان بیا ورخطا زما په لور وکتل. نګهت هغې ته وکتل او ویې ویل نه نه وروره، موږ خو په اصل کې دلته د پخواني کتابونو پسې راغلي یو، ځکه ایمان د پخواني کتابونو لوستلو ډیره لیواله ده. اوس ایمان نګهت ته د قهر څخه په ډک نظر کتل، مګر نګهت د هغې لاس کلک نیولی و. ضرور، ولې نه؟ تاسو کتابونه وګورئ، زه به بیا راشم. زه په چټکۍ د کوټې څخه بهر راووتم. ما په ځان کې دا جرأت ونه موند چې هغې ته په سترګو کې وګورم، نو ځکه همداسې ټیټ سر له کوټې څخه بهر شوم. نن د هغې تورې جامې پر تن وې او د تور حجاب سره یې زما په سترګو توره تیاره خپره کړه. هغه بیا هماغسې لړزېدلې ویرېدلې. د کوټې څخه بهر لږ ساعت لپاره ولاړم او خپل حواس مې په قابو کې راوستل. دا خو معامله سرچپه شوه. ما باید مخکې له دې چې هغې ودننه راشي حیا او نګهت مې بهر ودرولی وی او ما به ایمان سره خبرې کړې وی، مګر د هغې یو نظر زه له کوټې څخه بهر راوویستم. په دې وخت کې ځان ته ډېر په قهر وم، بیا لکه چې د هغې سره د خبرو کولو موقع په لاس را نشي. دا لوبه ما د تل لپاره بایلوده. په دې کې د دروازې د چونګارې اواز راغی. نګهت ورپسې حیا له کوټې څخه بهر راووتل او ما ته یې په غوسې سره اشاره وکړه چې څه وشو، ولې راووتې؟ نګهت زما خواته راغله. زه لکه د بوت په خپل ځای پرته د ځواب ورکولو ولاړم. نګهت زه له لاسه ونیولم او تر دروازې پورې بوتلم او کوټې ته د ننوتلو اشاره یې وکړه او په غوږ کې راته غلې غوندې وویل صرف 3 دقیقې وخت لري. زه په ورخطایي د نګهت په خبره کوټې ته ننوتم. ایمان لرې ولاړه وه او د کتابونو پاڼې اړولې. د ټپ ټپ اواز سره یې شاته وکتل. هغه په دې هم نه وه پوهه شوې چې نګهت او حیا کله له کوټې څخه تللي دي او اوس زه د هغې دواړو پر ځای په دروازه کې ولاړ وم. د ډېر ورخطایي نه د هغې له لاسه کتاب لاندې پر ځمکه وغورځېد. خپل پلو یې سم کړ او بهر ته د تلو اراده یې وکړه، مګر مشکل یې دا و چې کوټې ته د تلو راتلو یوازې همدا لار وه. چیرته چې اوس مهال زه ولاړ یم، په کوم چټکۍ چې هغې د تلو لپاره قدم واخیست په هماغه اندازه باید ما ودرولې وه. د بېوسۍ څخه یې رنګ تک سور شوی و. سر یې ښکته نیولی او پرته د څه ویلو په کوټه کې ولاړه وه او کیدای شي چې نګهت او حیا ته یې ډېر قهر هم راغلی و او د هغې په جوړې شوې طرحې باندې هم پوهه شوې وي. د څو لحظو لپاره زموږ د دواړو له خولو څخه هیڅ اواز هم پورته نه شو او زموږ د دواړو په منځ کې یوازې خاموشي او چوپتیا خبرې کولې. د هغې د ساه اخیستو اوازونه زما تر غوږو راورسېدل. بیا هغې همت پیدا کړ او د کوټې چوپتیا ته یې د پای ټکی کېښود. د هغې اواز هم د هغې د بدن په څېر لړزېده. زه غواړم بهر لاړه شم، تاسو ما ته لار راکړئ. ما په لومړي ځل د هغې د خولې څخه دومره ډېرې خبرې واورېدې. د لږ نور وخت لپاره هم زه همداسې بوت ولاړم، خو بیا مې ځان ته ډاډ ورکړه په داسې شکل ستاسو لاره نیولو څخه ډېره بښنه غواړم. کیدای شي زما دا کړنه ما ستاسو په نظر کې د تل لپاره وغورځوي، خو تاسو یقین وکړئ ما په ډېره مجبورۍ دې کار ته ملا وتړله. خیر دی، زما دې کار ته غلط نوم مه ورکوئ. اخر تاسو څه غواړئ؟ ما پرېږدئ، د خدای لپاره. سترګې له اوښکو څخه ډکې شوې او د اوښکو هر څاڅکي غوښتل تر څو ځان ځمکې ته ورسوي. زه بس تاسو ته دومره ویل غواړم د کله نه مې چې تاسو لیدلې زه له خپل ځانه ورک شوی یم. ما سره هغه الفاظ نشته تر څو درته د خپل زړه حالات بیان کړم. زما د جذبې لپاره د دنیا هیڅ عالم معنا نشي پیدا کولی. ستاسو په نظر دا طریقه د ټولو څخه سپکه وي، خو ما سره د دې څخه پرته بله کومه لار هم نه وه. دا زما د زړه ډېره غټه مجبوري ده چې زه یې دومره سپک کار ته اړ کړم. که کیدای شي نو ما ته بښنه وکړي. هغې اوس هم په خاموشۍ سترګې په ځمکه کې خښې کړې وي. هغې بیا هم هغه خبره وکړه، تاسو خو خپله خبره وکړه نو اوس مې پرېږدئ. تاسو خو خپله خبره وکړه نو اوس مې پرېږدئ. زه تاسو ته زاري کوم، زه بس تاسو د ځواب انتظار کوم. زه له لارې څخه ګوښه شوم. هغې د هوا د څپې په شان خپل نازک بدن له هغه ځایه څخه وباسه، خو یوازې د بدن خوشبو په ټوله کوټه کې خپره پاتې شوه. ما له کړکۍ څخه هغه بهر په تلو کې ولیده. هغه نګهت او حیا سره د ودرېدو څخه پرته له هغه ځای څخه په منډه روانه وه. نګهت ورپسې ډېر اوازونه وکړل، خو هغې د هیڅ چا هم نه اورېدل. نګهت هم ورپسې منډې کړې. حیا بهر څخه زه په کړکۍ کې ولاړ ولیدم. د هغې په سترګو کې عجیبه مستی وه. هغې په مسکه څېره ماته سلام واچو او نګهت او ایمان پسې روانه شوه. په دې وخت کې مې په حیا ډېره مینه راغله چې هغې زما په شان یو پردي باندې اعتبار وکړه او د پرښتې غوندې د ګناه څخه پاکه خوري زما سره یوازې پرېښوده.
خدای خبر چې نګهت هغه څنګه دې خبرې ته راضي کړې وه چې پر ما اعتبار وکړي. په هر حال هر څه چې وو تیر شو، اوس د نګهت او حیا خیر نشته. دا ښکاره خبره ده چې ایمان به دوی دواړو څخه ډېره خفه وي. اوس د هغې راضي کول یو سخت کار دی. زه تر ډېره په دې کوټه کې په همدې سوچونو کې ډوب ناست وم، نه پوهېږم چې ولې مې د کوټې څخه د وتلو زړه نه کېده. ما بیا هماغه ځای ته کتل، کوم ځای کې چې د ایمان نازک قدمونه ایښودل شوي وو. ما هغه ځای محسوس کول غوښتل. هغه سپینه کوتره د بې کوره مرغۍ په شان لکه د یخنۍ څخه لړزېدلې او ما سره یې خبرې کولې. لمر هم د خدای پامانۍ پرته راڅخه تللی و او ټوله کوټه تیارې په خپلو وزرونو کې نغاړلې وه. په دیوال کې ځوړند ساعت کې د مازدیګر 5:30 بجې وې. د لوی څښتن تالا دربار ته مې پاس وکتل او له خپل ځایه څخه پاڅېدم. ناڅاپه مې نظر په هغه کتاب پرېوته کوم چې د ایمان له لاسه غورځېدلی و. ما هغه کتاب له ځمکې څخه پورته کړ چې د غني خان د شعرونو مجموعه ده. ناڅاپه مې نظر د کتاب سره خوا کې 2 مریو باندې ولګېدې. دا مری خو ما د ایمان په سینډلو کې ولیدې. هو ما ته ښه یاد شي چې ما سره د خبرو کولو پر مهال د هغې سترګې پر ځمکه وي او زما نظر هم د هغې د قدمونو توافونه کول. دا مری ضرور هغه وخت له سینډل څخه پریوتې کله چې زما په لیدو کتاب له لاسه غورځېدلی و. ما هغه دواړه مری له هغه ځایه راپورته کړې او په جیب کې مې واچولې. اوس نګهت ته انتظار کول کومه ګټه نه لري. مجبوره شوم او له هغه ځایه څخه ووتم. ټوله شپه مې هغه د فلم په څېر له سترګو څخه نه لرې کېده. زما حالات د هغه تنبل زده کوونکي په څېر و چې د تشې پرچې ورکولو وروسته د پایلې لپاره ثانیې شماري. کله کله موږ په ژوند کې له داسې حالاتو سره مخامخ کیږو چې موږ د پایلې له کیفیت څخه ډېر د پایلې معلومولو لپاره ورخطا یو. موږ لپاره دا ارزښت نه لري چې پریکړه به زموږ په حق کې وي او که زموږ مخالفه به وي. که هر څنګه وي خو پریکړه دې زر وشي. ډېر وخت دغه حالات په کمزوري دماغ پورې اړه لري، ځکه کمزوري دماغ دغه انتظار نشي زغملی او د ذهني فشار له امله ډېر ژر پریکړه کوي. هر څنګه چې وي خو همدا نن دې وي. خو دغو خلکو ته دا معلومه نه وي چې دوی اوس دومره زغم نشي کولی. نو که چېرته پریکړه د دوی مخالفه وشي نو تاسو څه فکر کوئ چې د دوی حل به څه وي؟ زما حالات هماغه شان وو. په دې شپه ما دغه انتظار نشو زغملی. ما ویل که د ایمان هر څه ځواب وي خو ژر دې وي. ما غوښتل د هغې په شونډو زما نوم راشي، که څه هم په بد شکل وي. نه پوهېږم چې ولې په عشق کې د زړه څخه یو وړوکی ماشوم جوړ شي. په عشق کې زړه صرف د هغې لمحې او هغې لحظې باره کې سوچ کوي چې همدا اوس روان وي. د راتلونکي څخه ویره نه وي، بس همدې حال سره یې کار وي. د عشق د پایلې څخه بې خبره او بې غرضه وي. نه پوهېږم هغه شپه کله تېره شوه او کله سهار شو. زما زړه غوښتل چې والوزم او ځان پخوانۍ بنګلې ته ورسوم او د پروني حال باره کې نګهت څخه ډېرې پوښتنې وکړم. خو څه وکړم چې هره ورځ پخوانۍ بنګلې ته تلل هم ښه نه دي. نګهت خو زما د خور په شان ده، خو خدای خبر چې خلک به زمونږ باره کې څنګه سوچ وکړي. بیا مې خپل ځان ته وویل دا ته څه سوچونه کوې؟ کیدای شي په محبت کې انسان ته په خپل ځان باندې بې باوري کېدل هم ښایي. د غرمې 11:30 بجې وې چې شاکر زما په لټولو زما خواته راغی. زه لا تر اوسه له کوټې څخه بهر نه وم وتلی. شاکر ماته د نګهت خط راکړه او ویل هماده پرون تاسو پخوانۍ بنګلې ته تللي وئ. څه کار مو؟ شاکر د معمول مطابق یو عادي پوښتنه وکړه، خو زما رنګ د پوښتنې سره بدل شو. هو نه هو هسې څه خاص خبره نه وه. نګهت ته مې د کتابونو ویلي وو. هغه مې ورته ورکول. شاکر په شکي سترګه ماته وکتل. ګوره هماده که تاسو نګهت ته نور کتابونه ورکړل نو زه به درنه خفه یم. ګوره هغه ضرور په دې خط کې د نورو کتابونو لیست جوړ کړی دی. د شاکر په دې انداز ماته ډېره خندا راغله. نه پوهېږم چې هغه څه فکر کوو، خو ما په ډېره سخته هغه ته ډاډ ورکړ چې په دې میاشت کې به زه نګهت ته کتابونه نه ورکوم. د شاکر د تلو سره مې لفافه خلاصه کړه او خط مې ترې نه راویست. ورور جانه تاسو زه راګیره کړم. ما خپله خوږه ملګرې له لاسه ورکړه. هغه ډېره خفه له دې ځای څخه لاړه. خپلې وړې خور څخه هم ډېره خفه ده. ما تا ته ویلي وو که نه چې هغه دا خبرې بیخي نه خوښوي. په هر حال څه چې وشو هغه وشو. نن زه بیا د هغې کور ته ځم تر څو زه او حیا هغه بیرته راضي کړو.
او ستاسې غوښتنې ته به څه ځواب درکوي. دا نو خدای ته پته ده. که زما منې نو خپله کورنۍ ورپسې جرګه ولېږه. په دې سره به تاسو هم رښتیني ثابت شئ. کنه هغه د هغه جنکو له جملې څخه نه ده چې د یو نامحرم سره خبرې وکړي. خوشحاله اوسئ. د دې خط څخه ما هغه څه ترلاسه کړل چې ما یې مخکې توقع کوله، خو بیا هم د څو کرکو زما زړه نور هم بېقراره که او د مخکې څخه نور هم خفه شو. هماغه وشو. اول د پایلې په انتظار او اوس د پریکړې څخه وروسته خفګان. په آخر کې نصیب خونی جګر راغی. مګر لوی لایزال د انسان په فطرت کې د امید او خواهشاتو څه عجیبه تړاو رامنځته کړی دی. یو ارمان پای ته رسېدو نه مخکې بل او بل د ختمېدو څخه مخکې بل ارمان، او همدا سلسله د آخري سلګۍ پورې دوام لري. شاید الله جل جلاله د انسان په طبیعت کې د امید سلسله نامحدوده جوړه کړې ده. کنه انسان به په لومړي ځل د ناامیدۍ څخه مړ شوی وی. نو زه هم یو نوي امید ته سترګې په لارم، او هغه دا چې کله هم نګهت او حیا ایمان رضا کړه نو کیدای شي زما په حال کې یو څه رحم راشي، یا کیدای شي هغه څه ووایي اوس زما زړه د یو نوي زیري په انتظار. د مینې مازیګر. مینه د لمر په شان په انسان ورو ورو اثر کوي. د سرطان او اسد میاشتو لمر غوندې چې تیزوالی په سهار کې خپل اثر نه ښکاره کوي، خو ماسپښین په نږدې کېدو انسان د مرګ کندې ته هم غورځولی شي. له تندې څخه یې ستونی وچیږي، سا شونډو ته په رارسېدو ودرېږي، نه هم وزي او نه هم سږو ته داخلیږي. زه هیڅ خبر نه وم چې زه کله د ایمان په مینه کې د سهار څخه تیر او د مینې ماسپښین ته رسېدلی یم. ما ته خو د دې مینې د لومړني سهار هغه سکون هم په برخه نه شو کله چې زه د محبت لومړنۍ جټکې په هوښ کې راوستم. نو د مینې هغه وژونکی لمر زما پر سر ولاړو. له هغې وروسته هغې پیغلې د څو ورځو لپاره خپل خور حیا او نګهت سره خبرې نه وې کړې. نګهت هم دا پتیلې وه چې تر څو ایمان ما ونه بخي زه به له دې کور څخه قدم وانخلم. حیا ایمان ته څو ځلې وویله چې نګهت سره پخلا شه، که نه اوس د پلار د راتلو وخت دی، او که هغې نګهت په داسې حال کې دلته ولیده نو څه به وایي. نو ایمان مجبوره شوه او د نګهت لاس یې ونیو او دننه کوټې ته یې بوتله، او هلته یې د نګهت په اوږه سر ایښی و. په سلګو سلګو یې ژړل او نګهت څخه یې واده واخیسته چې په راتلونکي کې به داسې کار نه کوي چې په هغې کې د کور عزت ته څوک ګوته ونه نیسي. نګهت هم ورته واده ورکړه چې زه د هغه خلکو له جملې څخه نه یم چې داسې رښتې هسې یوه لوبه ګڼي. نګهت ورته رښتینې قسمونه وخوړل چې زما مینه پاکه ده، خو ایمان ورته صرف دومره وویل چې زما د ژوند د هرې پریکړې حق صرف زما پلار ته دی. هغه چې چیرې وغواړي، چا سره وغواړي او کله هم وغواړي زما د ژوند پریکړه کولی شي. او په دې سلسله کې هغه نه نور څه اورېدل غواړي او نه هم څه ویل غواړي. دا ټولې خبرې ما ته نګهت په پخوانۍ بنګلې کې کړې وي، او ما ته یې دا مشوره هم راکړه که د ایمان لاس ته راوړل غواړي نو خپله کورنۍ ورپسې جرګه ولېږه. په هر حال د دې خبرې معلومات خو وشو چې هغه لا تر اوسه پیغله ده او د چا په نوم هم نه ده ناسته، خو د دې سپوږمۍ په شان ښایسته او حیادارې نجلۍ څومره خلک په تمه وي. ما چې څه هم کړی وی باید ډېر ژر مې کړی وی. ما ته دا هم معلومه وه چې زما کورنۍ به څه عکس العمل ښیي. د ښار پیژندل شوې څېره کمیشنر امجد علي او چېرته یو غریب مولا. زما کورنۍ به دا هر څه څنګه ومني، خو د کورنۍ سره خبرو کولو پرته بله کومه لار هم نشته. نو بیا هغه څه وشو چې ما یې توقع کوله. په ټول کور کې یو توپان راغی. له ټولو څخه مور را باندې لومړی خبره شوه، چغې یې شروع کړې، څه ستا ماغزه خو پر ځای دي که نه؟ کمیشنر صاحب رنګ له ډېرې غوسې څخه سور واوښت او د سیګرټ څخه یې شین لوګی پورته کړ. زموږ د 2 نسلونو عزت پسې دې راخیستې ده. ابرینې هم خوله ورانه کړه، دا څه بکواس دی؟ سجاد هم خپل سر ووهه. زه پوهېدم چې دا به څه ګلونه کري. په ټول کور کې یوازې بادو چې رانږدې شو او په خېټه کې یې ووهلم. زبردسته ورورجانه، ډېر اعلی انتخاب، ښه قسمت. بیا ما د خپل قسمت کرښې تراش کولو. ژوند بیا راته د یو غټ امتحان زیری راکړ. زما مور او پلار ما سره په دې موضوع خبرې کولو ته هم نه و چمتو. ما ته ښه یاد شي چې موږ ټول په دسترخوان ناستو. ما خپله خبره بیا تکرار کړه. د پلار مې لاس کې نیولې قاشوغه په زوره پر ځمکه وویشته. بس ستا د عشق دا کیسه مو ډېره واورېده. یوه خبره په خلاصو غوږونو واوره.
ته به را روانې اونۍ ته لندن ته لاړ شي. ما ستا لپاره هلته په یو غټ پوهنتون کې داخله اخیستې ده. د 2 کالو ډیګري دي ده. اول د خپل درسونه پای ته ورسوه، بیا به واده سره ګورو. خو زه نه غواړم چې لندن ته لاړ شم. زه د اقتصاد پوهنځی نه وایم، بالکل یې نه وایم. مور را باندې بیا چغې کړې. نو بیا څه ویل غواړي ها؟ په 4 ورځو کې هغې در باندې څه جادو کړی دی. آبریني ورندار ژر د خبرو منځ کې راټوپ کړ. زما خو په دې د هماغې ورځې نه شک و، په کومه ورځ چې هغه د فرشتې غوندې ناسته وه. اوف، دا واړه خلک. ما نورې خبرې نه شوې اورېدلې. نو له خپل ځای څخه په قهر را پاڅېدم. په تلو کې مې د مور قهرېدلی اواز واورېده. زما په خیال پلار ته مې وویل، ودې لیده؟ تاسو ولیده څنګه خپل سری شوی دی؟ زه خو وایم. د دې جملې له اورېدو څخه د مخه ما کوټه پرېښوده، خو کاش چې د مور د خبرې د پوره کېدو څخه مخکې نه وم تللی، نو په راتلونکې ورځ به مې دا قیامت نه کاته. له عباد څخه پرته نورو ټولو را سره خبرې کول به نه کړل. په راتلونکې ورځ همداسې په سوچونو کې ډوب ناست وم چې ناڅاپه د مور او ورېندار د تیز غږ اواز مې تر غوږ شو. داسې اوازونه پورته کېدل لکه د چا سره چې جنګ وي. ما ورته څه خاص خیال هم ونه که ځکه نن سبا په هر کور کې داسې ډرامې جوړې وي. خو وروسته راته معلومه شوه چې په دې معامله کې زما نوم هم اخیستل کېږي. زه ژر له کوټې څخه بهر شوم. نو لاندې چې مې وکتل، نو مولوي صاحب ټیټ سر ولاړ او په سترګو کې اوښکې او ټول بدن یې لړزېده. مور او رندار خدای خبر هغه بیچاره ته څه ویلي وو. زما له پښو څخه ځمکه وتښتېده او د پاس څخه مې په مور چغه کړه، مورې بس که کنه نور بس که. مور او رندار زما په لیدو غلی شول او د کوټې په لور روانې شوې. تر څو چې مې بوټان په پښو کول او لاندې راښکته کېدم، نو مولوي صاحب خپل زوړ بایسکل اخیستی تر دروازې رسېدلی و. زه په منډه د هغې خواته لاړم او مخې ته ورته ودرېدم. د مولوي صاحب له سترګو څخه بې اختیاره اوښکې روانې وې او سپینه ږیره یې د اوښکو په باران لمده شوې وه. زه هیڅ نه پوهېدم چې څه وکړم. بس په زاریو مې ورته شروع وکړه، د دې ټولو له خوا در څخه زه بښنه غواړم. که څه هم د دوی ګناه د بښلو وړ نه ده، خو بیا هم زه تاسو ته منت کوم. مولوي صاحب ما ته راکتلو سره زما سترګې خپله ټیټې شوې. ما تاسو ته څه ویلي وو؟ هماده د غریب سره هم دا عزت د هغې پانګه وي او تا له ما څخه هغه پانګه هم واخیسته. آخر ولې نن په ډاګه زما په لوڼو تورونه ولګول شول؟ هغوی ورسوا شوې صرف ستا له لاسه. کاش چې ما تا ته ښېراوې کولی شوای. خو په هر حال هغه ذات ډېر د انصاف خاوند دی. زما انصاف به هغه کوي. د مولوي صاحب د جذباتو یوه خبره لکه د غشي زما د بدن څخه بل اړخ ته وتل. نور یوه خبره هم ونه کړه، په خپل بایسکل سپور شو او ولاړ. زه هماغسې ټیټ سر په دروازه کې ولاړ پاتې شوم. زما په ذهن کې توپان راغی. زه ولې مخکې پوهه نه شوم چې زما کورنۍ دومره سپک کار هم کولی شي؟ هغوی وپوهېدل چې پر ما یې زور نه رسیږي، نو ځکه دوی بېګا همدا طرحه جوړه کړې وه، ځکه چې ما سرغړونه کړې وه. کاش چې د دوی د ارادو ماته معلومات وو، نو ما به مولوي صاحب له لارې څخه ستون کړی وو. کاش. خو اوس د کاش څخه خبره ډیره وړاندې تللې ده. مور او ورېندار د موقع مطابق خپل ګزار کړی وو. مولوي صاحب ته یې کنځلې کړې وې چې خپلې لوڼې سینګاروي او بازار کې ورته زما په شان ځوانان پیدا کوي. د تېرې میاشتې معاش یې ورته په مخ ویشتی وو او له بیا راتګ څخه یې منع کړی وو. لږ سوچ وکړئ چې داسې پاک او پرهیزګار سړي سره د ځان وژنې پرته بله کومه لار شته؟ که په اسلام کې ځان وژنه حرامه نه وه، نو مولوي صاحب به په هماغه ورځ ځان وژلی و. او د دې هر څه ذمهوار همدا زه وم. په دې وخت کې مې له ځان څخه ډېره کرکه پیدا شوه. زه په ډېر قهر کور ته دننه لاړم. ټولې کوټې، برنډه او دهلیزونو کې چې څه په لاس راغلل مات مې کړل. ورېندار خو مې له ویرې له خپلې کوټې څخه راونوته، خو مور سره مې ښه ډېر بحث وکړ او پر ما یې تورونه ولګول چې پر تا مولوي صاحب تعویزونه کړي دي. او بیا آخر کې چې د مور یوازینۍ سلا وي، په ژړا یې پیل وکړ. بېګا ته د کمیشنر عدالت ته حاضر شوم او زه پوهېدم چې زما پر ضد به پرېکړه کېږي. تا ته د دې کور د قانون ماتولو هیڅ حق نشته او په راتلونکې اونۍ کې باید لندن ته لاړ شي. ما د کمیشنر سره نورې ډېرې خبرې ونه کړې. زه پوهېدم چې اوس پرېکړه شوې ده، نو زه باید اوس څه وکړم. په سبا سهار وختي پخوانۍ بنګلې ته لاړم او شاکر ته د مخکې نه د دې خبرې معلومات شوي وو، مګر د شپې د بحث باره کې لا خبره نه وو، ځکه پخوانۍ بنګله کې زما په لیدو نور هم حیران شو او په منډه منډه ما پسې کوټې ته راننوت. حماده، دا څه روان دي؟ زه دا څه اورم؟
پرون مولوي صاحب له کور څخه شړل شوی دی او ما ته شرافت څوکیدار دا هم ویلي وو چې تا سم اورېدلی دي او دا هر څه زما له وجې وشو. ما شاکر ته له الف څخه تر یې پورې ټوله کیسه واوروله. شاکر سر نیولی ناست و. څه تاسو ښه پوهیږئ چې تاسو خپله کورنۍ د دې خپلوۍ لپاره هیڅکله هم نشئ راضي کولی. او مولوي صاحب هغه خو ډېر نازک سړی دی او نګهت هغې څخه خو زما د دې کم عقلۍ هیڅ توقع نه وه. په دې کې د نګهت هیڅ قصور نشته. ته خو پوهیږي که نه هغه زما خبره ځمکې ته نشي غورځولی. خیر دی هغې ته څه مه وایي. سمه ده خو هغه زیاتی چې ستا کورنۍ مولوي صاحب سره کړی دی هغه به څنګه شي؟ د دې قصوروار هم زه یم. زه غواړم ته زما له طرفه مولوي صاحب کره لاړ شي. شاکر په دې خبره ټوپ ووهه. څه دا تاسو څه وایي حماده؟ زه څنګه؟ له دې څخه پرته بله کومه لار هم نشته. مور او پلار به مې هیڅکله دې خپلوۍ ته چمتو نه شي او د مولوي صاحب په لمن چې کوم داغ لګېدلی هغه به هم پاک شي. نو د دې لپاره ما سوچ کړی دی چې ته ما سره په دې کار کې شریک شي. شاکر بیا کېناسته و په ډوب سوچ کې لاړ. نګهت هم غلې دننه راغله. پتنوس کې چای راوړ. 2 پیالو کې چای واچول او بیرته ووته. شاکر سر پورته کړ. ډېر غټ امتحان کې دې واچولم حماده. یوې خوا د مولوي صاحب سره د کلونو ملګرتوب او بله خوا ستاسو د ټول عمر د کور مالګه. زه پوهیږم چې زه به د مولوي صاحب ملګرتوب له لاسه ورکوم خو څه وکم زه خو تاسو هم نشم پرېښودی.